that little mouse, 'cause I'm an albatross. I'm an albatross. السلام علیکم ګرانو مینوالو، هیله لرم چې ټول به راته روغ او جوړ وئ او د صحت کلي به مو پر تن وي. نو مینوالو، که زموږ د یوټیوب چینل کې تاسو نوي یاستئ او نه زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې ورسره د بیل نشان کلیک کړئ او آل بټن انتخاب کړئ، تر څو زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته اول در ورسیږي. نو دوستانو، نن درته په ډیر زیات خوندوره ویډیو کې حاضر شوی یم چې څنګه کولی شو چې له دې اپلیکیشن څخه ډالر وګټو او هغه ډالر بیا راسن خپل موبایل ته ولیږو، خپل سیم کارت ته یې ولیږو. مخکې مو د هغې اپلیکیشن څخه ډالر ګټل، خو د پیپال اکاونټ له لارې به مو موبایل ته لیږل. نن نوی اپډیټ سیستم یې داسې دی چې راسن موبایل ته هم ترې پیسې لیږل کېږي. پیپال اکاونټ ترې لرې شوی دی، لرې شوی نه دی خو اپډیټ کې ورسره شته دی. نو راځو طریقه درته ښایو. لومړی به تاسو راشئ پلی سټور ته. نو پلی سټور ته چې کله راغلی، پلی سټور کې به ورته ولیکئ، دلته به ورته ولیکئ کلیپ او کلاپس. دغه اپلیکیشن دی، دغه اپلیکیشن دی ما انسټال کړی دی، تاسې به یې هم انسټال کړئ. نو را به شئ خپل موبایل ته، دغه اپلیکیشن به خلاص کړئ. کله مو چې دغه اپلیکیشن خلاص کړ، نو تاسو څخه یوه آی ډي یا اکاونټ غواړي. نو تاسو که د ګوګل سره د ګوګل آی ډي ورکوئ هم که د فیسبوک آی ډي ورکوئ هم مشکل نه لري. دا کوم د هیکینګ هغه نه دی، اپلیکیشن نه دی. تاسو به خپل آی ډي ورکوئ. وګورئ ما خپل آی ډي ورکړې ده. نو کله چې تاسو خپله آی ډي ورکړئ، نو دلته به راشئ، په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ، گیم باندې گیمونه کوئ، هر څه کوئ. نو په دغه اپلیکیشن کې هر څه موجود دي. نو راځو دغه ځای باندې کلیک کوو، ګورو په دغه ځای باندې موږ کلیک کوو. کله مو چې په دې ځای باندې کلیک وکړ، اوس ګورو چې موږ ته څو ډالر راکوي یا هم ایکانس راکوي، چې څه شی راکوي. نو لږ انتظار ورته باسو. ګورو دغه ځای کې موږ ګورو چې څو ډالر راکوي. اوس یې ګورو آیا موږ ته به ډالر راکړي او که ایکانس به راکړي. ګورئ بلکل موږ ته 0.3 ډالر راکړل. نو یو ځل بیا ګورو، دغه وګورئ دغه ځای کې 4 وارې موږ دغه استعمالولی شو. نو یو وارې مې استعمال کړ، بیا چې تاسو استعمالوئ نو دغه سپاین به تاسو ور کلیک کوئ. کله مو چې سپاین کلیک کړ، نو یو ځل بیا استعمال شو. ګورو چې یو ځل بیا څه راکوي، 0.1 ډالر یې راکړ. نو یو ځل بیا یې استعمالوو، ښه بیا نه استعمالیږي ځکه 3 وارې موږ مخته استعمال کړی و، 2 وارې. نو بیرته راګرځو. کله چې بیرته را وګرځېدو، نو تاسو به په دې باندې کلیک وکړئ. دا کې ګورو چې څه راکوي. اوس ګورو، لږ شان انتظار باسو. ښه دې نه هم ما ډالر ایستلي دي، دا کې هم نشته. نو تاسو هر وخت دلته تاسو ډالر ګټلی شئ. نو راځو دې ته. دوستانو دغلته ما ډالر ترې ایستلي دي. تاسو دغلته ویډیوګانو کتلو باندې هم ډالر ترلاسه کولی شئ. دغه ویډیو وګورئ، دغه ویډیو وګورئ. کومه ویډیو چې تاسو خوښیږي هره ویډیو تاسو ګورئ او تاسو ته په هغه ویډیوګانو باندې هم
ډالر درکوي. نو که ویډیو مو خوښه شوې وي نو تاسو ته اوس هغه درښیو چې څنګه به تاسو کولی شئ چې خپل هغه ته یعنې خپل نمبر ته دغه پیسې ولیږئ. نو راځو دغه ځای ته. کله چې دغه ځای ته راغلو نو تاسو به په دې باندې کلیک وکړئ. په دې مور باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله مو چې په مور باندې کلیک وکړ نو دلته تاسو ته راغلی دي ګورو دې ځای باندې کلیک دلته شوی دی خو موږ کلیک دلته کوو دې ځای باندې. کله مو چې دې ځای باندې کلیک وکړ نو راځو دلته لیکلي دي چې مطلب موږ دغه ځای به تاسو کلیک کړئ. پیپال دغه دی وګورئ، پیپال ته هم لیږلی شئ خو راسنې موږ موبایل ته لیږو. دلته دغه ځای به تاسو کلیک کړئ. وګورئ موبایل یې رسم کړی دی. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړ دلته به ورته کنټري انتخاب کړئ. ما ورته افغانستان انتخاب کړی دی. دلته به ورته ستاسو د موبایل شمیره ورکړئ. نو زه اوس 1.1 ډالر لرم. دلته تاسو چې کله خپل موبایل ته ډالر لیږئ، پیسې لیږئ، بیلانس لیږئ، نو تاسو په دغه اپلیکیشن کې به 10 ډالر پوره کړي وي. 10 ډالرو نه کم ډالر خپل موبایل ته نه لیږل کېږي. نو دا وه د ډالرو ګټلو طریقه. نو که ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو در سره لایک کړئ او د نورو ملګرو سره یې هم شریکه کړئ. نو تر بیا ښې چارې د خدای په امان.